او د لوی اختر په دې 10 ورځو کې چې دې ته 10 د ذوالحجې وایي، چې د دې لوی اختر دا میاشت شروع سي، نو په 9 باندې یوم العرفه راځي او په 10 د لوی اختر ورځ راځي. په دې کې الله رب العالمین د خپلو بندګانو دعاوې هم قبلوي. فضایل خو مخکې د احادیثو تیر سوه، خو په دې کې یو عظیمه فایده بله دا ده چې په دې کې الله رب العالمین دعا قبلوي. ابي موسی اشعري رضی الله تعالی عنه وایي چې دغه 9 ورځې بغیر د لوی اختر د ورځې، دا 9 ورځې چې کومې د ذوالحجې دي، وانه لا يرد فيهن الدعاء، الله رب العالمین په دې کې دعا نه ردوي، په دې کې دعا قبلوي. نو کم مسلمان چې په دې کې دعا وکړي هغه به الله رب العالمین ورته قبلوي. نو هغه دعا چې مخکې کم آداب مو ذکر کړي د هغو سره به د دې آداب مراعات کوي، دعا به کوي، الله رب العالمین به ورته قبوله کړي. او دا شان امام دمشقي رحمه الله لیکي وکیف یرد فیهن الدعاء، په دې کې به دعا څنګه رد کړل شي، دعا به څنګه قبوله نشي، چې په دې کې د عرفات ورځ هم ده، په دې 10 د ذوالحجې کې یوم العرفه هم راځي. نو یوه لویه فایده د دې دا سوه چې په دې کې به الله رب العالمین د خپلو بندګانو دعاوې قبلوي. نو تاسې خپلو ځانونو ته هم په اخلاص باندې دعاوې وکړئ، او دا شان خپلو مردګانو ته چې کوم څوک د دنیا تللي وي هغو ته دعاګانې وکړئ، او خاص خپل افغانستان ته باید دعاوې وکړو چې الله رب العالمین نور اسلامي نظام په دې کې قایم کړي، او الله رب العالمین دې ځورېدلي ولس ته، دې غمځپلي ولس ته خوشحالي نصیب کړي، او الله رب العالمین ورته دایمي ازادي نصیب کړي، دا خوشحالي دوی په برخه کې. دا شان نورو اسلامي ممالکو ته په دې کې دعا وکړي چې الله رب العالمین د دوی پر شو باندې مخ کې، الله رب العالمین د بل د ظلم او وحشت وساتي. او دا شان زمونږ چې کوم تعلق والا دي، مونږ شاګردان دي، زمونږ ملګري ورونه دي، هغه دې مونږ ته هم په اخلاص باندې دعاګانې وکړي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.